راته دعاګانې وکړې عمره کې راته ډېر ډېرې دعاګانې وکړې نو زمونږ به هم د جینکو داسې یو ډکه غوندې جینۍ در راواخلم بس نه 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 ګوره دا ګوره پر اوایله په دې راځي نو زه به لاړ شم نه بر عالم نه بر عالم نه بر عالم نه بر عالم چې ته وې مر عالم نه بر عالم خو خبره دا ده وادي چې سبا به ته د خپلې ښځې نه هم بیا تښتې خپله ښځه خو ګوره دا خو دا ثواب دی هغې کې پوه شولې خو سنت طریقه ده موږ له پکار دی چې ګوره ما ته غوږ کېده کاري صاحب حرام دا مو په دین کې وادي ورې دغونه دغه نه لرم تجربه نه لرم خدای مې د ګناهګار نه کړي خو د جینکو سره چې کېناستې په غلط نظر دی ورته ونه کته زنا په څو قسمه ده خبرې قاري صاحب خبرې که نه د الله زنا ده د غوږونو زنا ده د خپو زنا ده د هر بلکل قاري صاحب زه جی جی والله چې راواخلم وادي صرف خپل شیطان پې کنټرولوم نور والله ما دې خو دې و چې ښکته مې کړه بیخي پېژنم هم نو چې شیطان دې پې کنټرول کړه خو غونډ دغه خو دې کې دی که نه خو شیطان ارامي بچی دی که نه دا اوس وګوره مر علیکه برو موږ له پکار دی چې خپل نفس کنټرول کو پوه شي دا موږ ته هم شیطان ارامي و چې ورشه جینۍ ده ورشه نفس کوم ځای دی سا دلته دی څه شی کنټرول کړو د تشي د جینۍ سره څومره د شیطان نه غټ ارامي شی نفس دی دا درته غونډ دغه کوي هسې خو نه وایي چې خپل نفس نه بالغ دې خبرو کې ګوتې مه وقاري صاحب قسم دی په موږ به دلته پولیسو باندې به مو غیوا دې اورېده قرآن مې ته وړو کې ما نه ډېره تجربه لري ول ښه یار داسې کار دی زه تا ته نور څه نه یم ولي الله ولا د دې خلکو نه تنګ یې لرالم پوه شي لکه ما تاسو ته پته ویډیو مې ورکړی ده ستاسو که نه د خلکو ماتې خو دې تاسو لږ صبر وکړئ دا خبرې مې پرېږدئ که نه لکه ملګرو دا شی مور لېږئ زه ورته لږ خبره کوم یاره تاسو څه کوئ یا پرې خبرو ته یې پرېږدئ که نه موږ له 15 منټو له دلته راشي تاسو په دې شي تنګوئ ما ته لږ وکې د زی وکې دا د سړي بچی کوي که نه ما ته وکې ده قاري صاحب و یو ملا صاحب و یو هلک ته یې ویلي وادې ورېده وایي تا مخقبلې ته مې چیزې وکړلې وایي په تا باندې ښځه طلاقه ده وایي ده سره ته پرېوتل د خپلې خور سره کې که نه یعنې په تا طلاقه شوله چې ده طلاقه کړي ته ملا صاحب ورته رایسته نکاح کړې د روډجانه دا هلک اوس د دې په ملا په شاته ګرځي چې دا اوس تشي میچیزې کوم ځای کې کوي خو یو ورځ ملا صاحب هم نیولی دی روډجانه تشي میچیزې کوي او د ناست دی چې ما قبلې ته ناست و د سړی پې راغلی وایي ملا صاحب ګیر مې کړې او ورته وایي ولې وایي ته هم قبلې ته ناست یې نه سړي بچیه ته خو ما ته ګوره که نه ما وله سر کوږ کړی دی نو زه تا ته څه وایم زه صرف دلته ناست یم خلکو سره صرف خبرې کوم نور په قرآن مې دی چې ایمانداره سړی په خدای مې دوی مړه موږ له پکار دی بس چې د خلکو خبرو کې نه راځو پوه شي خلک هر څه وایي د دې خلکو د دې معنا مې دا نه وه ملا پسې مې ونه کړه د دې معنا مې دا ده چې دا خلک ملایان جوړوي شاته به دونه کونیتوبونه دونه حرامېتوبونه به کوي دلته به راشي په تا به ټس تنقید وکړي که چا جینکۍ وګډولې چا برای راست کنځلې وکړې برای راست یې زنا وکړه وایي دا زندهباد خو چې تایس دا خلک یا غواړي چې مکمل دې کوپر ته واړئ یا مکمل دې غواړي چې صحیح د سړي بچی چې ځان ورک شي که نه دو هېڅ ځای د چا خولې له به برغولی جوړی وی کاروان تیریږي سپي غپیږي ته قاري صاحب تا نه یو بده خبره نه ده کړې تا د یوې چپلې دغه دې نه ده کړې وادرې د فرمایش نه دی ولاندې کړی د یو ورور خبره دې مخکې وړې ده زه وایم ته ملا ملایانو سره ډېر ناستې په دې نه ته ګناهګار شوی او نه پې بد ښکاري شوی خو والله که ملایان ماته څه وایي د سهار نه واله ماښام پورې تلاوت شروع که تا ته کنځلې ونه کړي زه به د نه سړي بچ یم زمونږ او ستاسو پښتنو کوي ولې نه کوي بالکل زمونږ او ستاسو د پښتنو رسم او جامه کنځله ده پښتنو رسم او جامه کنځله ده او زمونږ او ستاسو په دا کنځلې شوي چې مه کوه پښتنه دا اوس د مفتي صاحب زامن دي دا اوس وګوره یو لیکي کوینز حرام دي د مفتي بچیه خو بیا راشه بیانونه کوه که نه خو دلته ته مونږ ته لیکي کوینز حرام دي دا اوس زیاتره خلک غاپي والدرېدي چې دا داسې دی دا داسې دی برو ته راشه دا څوک چې ټیک ټاک استعمالوي د دې وجې استعمالوي قسم قرآن درته خورم چې د دوم لایک او پالو خوښېږي خو په کوم ډیزاین مشهور شي په کوم څوک نشي بیا چې دا بل ویني چې د هغې دا حال دی خپله جیلس کېږي مجبور چې په تا پسې وغاپي
ماشاءالله ډېر د بروسي سړی ډېر د حوصلې سړی دې هلکانو دې خبرو ته به ارزښت نه ورکې خپله انجوای دې کوه والله که پې دونه د غم کوم پوه شي په یو اورم په بلې وباسم لګیا دي غاپې دي چې یو غاپې بل نه دي په کار چې ورپسې یو غاپې صحیح ده وایي به ته عمرې ته بیا کله ځي بله پېره خو عمرې نظام څه نوم دی هغه منیر زما سره یو میاشت شوه چې زه رالم هغه عمره دې قبوله شوې نه ده ماړه بس الله دې معافي وکړي زه به وویلی منیر سره تللی وې منیر سره تللی وې د منیر ګوره ایمان کمزوری دی وایي قاري صاحب یو نعت راته ووایه ماړه بس چاته بس یو نعت ووایه قاري صاحب یو نعت ووایه دغه ورته وایم ما یو دغه لیکلی دی مصري که نه هغه ترس کې دي خو مسافرو باره کې دي صحیح ده یاره چې د مسافر دپاره دې ویل قسم کولی په بیا به مې خلي ځه دا زما نیټ کار بسم الله ولی الله په دې طرز خلک غاني او دغه وایي مې راشي موږ پې ښه شي وړاندې کړو پوه شئ او مسافر د غم جهاز دی نو پایلټ مجنون به یې په زړونو کوزوینا مسافري بدل لاد نو مجنون د دې په قید کې عمر او تیروینا مور په سر ملاس را کاغنو ما غریبی در سر خوا کې او نه پریدینا مجنون لا مسافر شوینو د کلی کور نشتا په خوا په او شان خوندونه صحیح دی یو بل هغې کې نوم هم راځي د خلکو د چا نوم پکې وانم راته ووایه د چا نوم پکې والم ولی الله راته وایي مسافرو باره کې دی دام یو کړی ده د ټولو مسافرو واخله نو ته به د چا نوم د ټولو به دې څنګه اخلې کمال او جمال به پکې واخلم د کمال او جمال باندې د بلۍ د سره راټوپ کم په پوړم جمال او کمال لیکل شوی وایي دلته به کوم یو ورور نوم ولیکي هغه واخله ځه یو نوم راته ووایه وحید وحید الله زمانو او زړه مې دردېږي دا ټول وایه دا ټول یې ولیکل محمد په پکې وایه او زړه مې دردېږي چې اختر ته درشم زه محمد چې خپل وطن ته درشم زړه مې دردېږي چې اختر ته درشم زه محمد چې خپل وطن ته درشم پردې وطن دې څه کولی نشم مورې دعا کړه زه درتللی نشم مورې دعا کړه زه درتللی نشم اختر خو رالو زه تنها یم مورې درونو خویندو نه جدا یم مورې داسې اختر خو تېرولی نشم مورې دعا کړه زه درتللی نشم مورې دعا کړه زه درتللی نشم شالوس ولې ختم ولله ګپ نه خرابو تاسو خپل ګپ شپ لګوئ ټایم نه نیسم انشاءالله ښه ډېره دعاګانې به راته کوو ګیم به انشاءالله وینکې تا سره پښتانه ولاړ دي د خیره سره پوه شئ
او قربان دي شم ان شاء الله یوازې زبدلا انسان هغه انسان دی چې د ډېرې دعاګانې راټولي کې وادري دعاګانې سپورټ پیدا کوي او دعاګانې ستا هر څه مضبوطوي نو ستا د ډېر کور ودانې چې مونږ کې دعاګانې کړي خدای دې راته مه خرابوي خدای دې خوشحاله وباد او کامیاب حقیقت دی ان شاء الله یو ختم به د قرآن کوو هغې کې به انشاءالله مسافرو د پاره هم دغه او ستا د پاره به هم پکې هغه کوو ټیک ده خوشحاله اوسې ما لایک بند کړي انشاءالله که ته لایک درځم خوشحاله اوسې مننه قربان دې زم بندوم ناوخته الله